په اروپا او نورو هیوادونو کې په چلم یا قیلون چې ورته بعضې خلک وایي په هغې کې یو ماده د شیشه یا هوکا په نامه باندې دا ځوانان څکي دا خپله تنباکو دي او دې ته د مختلفو میوجاتو او داسې نورو شیانو اوبه ورکړي وي چې بیا هماغه شان خوند او هماغه رقم بوی لري. لکه مثال د مڼې اوبه، د نارنج، د لیمو، د هندوانې، د ام، ګیلاس، ګلاب او داسې نورو شیانو کافي اوبې ورله ورکړي وي او د هغې په ځای بیا هماغه رقم خوند او بوی لري. ځوانان فکر کوي چې دا به یو بل شی بلکې دا تنباکو دي او زیانونه یې هماغه شان دي لکه څنګه چې تنباکو په سیګرټ نسوارو کې چې دی استعمالیږي. یعنی د سږو تلپاتې ناروغیو کومو سره چې سالنډي، ټوخی او بلغم وي، د سږو سرطان، همدارنګه فشار لوړوي، په رګونو کې غوړ راجمع کوي، د زړه حمله، مغزي حمله، همدارنګه جنسي اړیکې کمزوري کوي او داسې نورې ډېرې ناروغۍ چې دی پیدا کوي.